بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکې مهربانه دی. قدرمندو، زه ستاسو ورور امتیاز کمر یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. مونږ سره تازه ترین خبر دی د صوابۍ نه د غم خبر دی. په صوابۍ کې د پښتو ژبې ګلوکار سندرغاړی کفایت شاه باچا قتل شو. صوابۍ کې زمونږ چې کوم د ذرایع ملګري دي نو هغوی وایي چې زیدی کلی کې په جومات کې دننه فایرنګ وشو او دغه فایرنګ په نتیجه کې کفایت شاه باچا قتل شو. کفایت شاه باچا د جمعې لمونځ دپاره جومات ته داخلېدو چې دغه دوران کې فایرنګ وشو او دغه فایرنګ په دوران کې کفایت شاه باچا فحق ورسېدو، وفات شو او د یو ماشوم د زخمی کېدو اطلاعات پکې هم دي. مینوالو ډېر د افسوس او د غم خبره ده. سو مودې راسي په صوابۍ کې مسلسل قتل و غارت شروع دي، د انسانانو وینې پکې تویېږي. نن د جمعې په دې مبارکه ورځ باندې په زیدی کلي کې جومات کې دننه فایرنګ په نتیجه کې کفایت شاه باچا قتل شو او یو بل ماشوم چې د هغه د زخمی کېدو اطلاعات هم دي. صوابۍ کې زیده کلی کې جومات کې دننه فایرنګ شوی دی او دغه فایرنګ په نتیجه کې کفایت شاه باچا وفات شوی دی. دا خبر مونږ سره دی د صوابۍ زیدې نه. د ذرایع ملګري وایي چې کفایت شاه باچا د جمعې لمونځ دپاره جومات کې داخلېدو دغه دوران کې فایرنګ شوی دی. کفایت شاه باچا پکې وفات شوی دی او یو بل ماشوم چې د هغه د زخمی کېدو اطلاعات هم دي. مینوالو، د دې کیس باره کې چې مونږ سره څو اطلاعات راځي نو مونږ به تاسو سره ټیم په ټیم باندې شیر کوو. که تاسو زمونږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او مخکې شیر کړئ.